خوږو کتونکو اوریدونکو تترنګونه، زه ډاکټر خالد فاروق د پاکستان نه او ډاکټر نصیر خټک د جرمني نه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. او دا ځل موضوع ډیره اهم ده او زړه راښکونکې ده. مریضان او هغه مریضان چې هغه په هسپتالونو کې داخلي زموږ د کورونو نه وتي او هغوی ته د آرام ضرورت وي یا ورته بالکل د یو خاص کام او خاموش ماحول ضرورت وي. خو چونکې زمونږ کلتور، زمونږ کلچر، زمونږ روایات هغه داسې دي چې هغه مریض په هسپتال کې هم نه معاف کوي. او دا په کتنه کې هم راغلي ده او ډېرو خلکو په مشاهداتو کې هم دا چې کله زموږ مریضان هسپتالونو ته شفت شي نو د هغوی خپل خپلوان، ملګري، د ملګرو ملګري او د هغو خپل خپلوان او ډېر لرې لرې پورې صرف د دې وجې نه تپوس ته هسپتال ته راځي چې خفګان به جوړ شي او سړی به خفه شي. او زمونږ چې کوم د مریض یا د مریض د واحقین په هغو کې هم دا کمی دی چې ټلیفون ورنه کې یا تپوس ته هسپتال ته لاړ نه شي نو اکثر په کلونو خفګانونه وي او د قطع تعلق ذریعہ هم جوړیږي. نو دا دوه پهلوګان دي. یو پهلو خو دا ده چې زمونږ د مریض کم خلک دی یا مریض دی په خپله هغه له خفګان په دې پکار دی کنه دی پکار چې خلک ور هسپتال ته تپوس ته راشي. او عام خلک چې کم تپوس کوونکي دي، عیادت کوونکي دي، دا ټیک خبره چې په عیادت سنت کې په دې باندې اجر میلاویږي، د الله رسول په دې باندې خوشحالېږي، د الله تعالی په خوشحالېږي او د الله رسول دا کار کړی دی په خپله باندې. خو موقع مهلت ته کتري دي، مناسبت ته کتري په کې دا کار شوی دی، عیادت شوی دی. خو د تنګېدو د حد پورې چې بیا مریض په هسپتال کې هغه ته آیسولیشن پکاري، کله کله په انټینسیو کیر یونټ کې آی سی یو کې د هغې باوجود زمونږ ملاقاتیان کوم خلک چې ملاقات ته راغلي، عیادت ته راغلي، هغه دا کوشش کوي چې هغه ایون آی سی یو ته هم لاړ شي او د مریض سره خامخا ټایم وباسي. که هغه فرض کړه په نیم بېهوش شی کې نو هم د هغه په ملا باندې یا لاس یې ښودل یا په لاس یې ښودل چې دی قدر له دومره شي چې سترګې وغړئ او زما حاضري قبوله کړي. ډاکټر صاحب څه ویل غواړئ؟ دا زمونږ حاضري قبلول د مریض په خوا کې او مریض ته دا نوٹ کول چې ما ستا تپوس وکړو زه راغلم او اگر چې کېدای شي د په خپلو هم لکه په دومره مصروفه او دومره کارونه یي چې په زړه جوړه نه وي خو بس مجبوري ده، رسم رواج دی. ته څه ویل غواړئ؟ زمونږ د دې ماحول د کلچر، زمونږ د چارپیچر کلچر او په یورپ کې یا په نورو ځایونو کې د مریض څه صورتحال دي په دې باندې زمونږ کتونکو اوریدونکو ته خبر وکړئ. ډاکټر صاحب ډېره مننه. تاسو زموږ ټولو کتونکو اوریدونکو ته سلامونه، احترامات. دا موضوع چې تاسو وچړله دا ډېره امپورټنټ ده. دا خو داسې ده چې په انګلیش کې یو پروورب دی کنه، excess of everything is bad. څه شی زیات شي به د خوند نه وځي. دا پکې ډېر اهم څیز دی. لکه تاسو ووایئ چې یاره پیغمبر علیه السلام هم عیادت کړی دی، یا مذهبي لحاظ سره یا کلتوري لحاظ سره، پښتو په لحاظ، مسلمانۍ په لحاظ، لکه بیمار تپوس کول دا ډېر زیات ضروري دي. ایون زما خیال دی چې که زه غلط نه یم یو حدیث قدسي دی چې خدای پاک وایي چې که تاسو مریض ته لاړ شئ نو تاسو به هلته ما حاضر ومومئ که نه، لکه څه مفهوم دی، لکه ماته ایګزیکټ ورډینګ کې یاد نه. خو بهرحال لکه مطلب دا دی چې لکه ډېر اهم څیز دی. خو زه چې تاسو ته یو خبر وکړم چې زمونږ چې کله تاسو د ایرپورټ نه څوک راځي او ځي پښتنو کې حج ته ځي، عمرې له ځي، هسې ځي، یو سم غوبل به ورسره ځي که نه، د کلي نه، وطن نه او د علاقې نه او په ګاډو یو قطار قافله به ورسره ځي. دغسې مریض هم زمونږ چې کوم وي هغه هم چې هسپتال ته لاړ شي نو دغسې یو شاته نه غټ غوبل ورپسې روان وي. ګوره مریض ته خو د اټینډنټ یا به د یو کس ضرورت یا به د دوو ضرورت وي میکسیمم که نه، چونکې پاکستان کې خو د اټینډنټ ضرورت په هر صورت پېښېږي. خو د کوم تعداد کې چې زمونږ خلک ورسره ځي که نه انپلانډ، نو هغه ډېر زیات مسلې جوړوي. مسلې داسې جوړوي هلته دوه قسم ته مسلې هغه جوړوي. یو خو چې کوم دی کوم چې د مریض ریل اټینډنټ وي، خپل وروري وي، خوري وي، پلاري وي، موري وي، لکه دغسې یا د مشران وي نو به یې زوی چې وي، نو هلته په هغو باندې دا خلک داسې هلته کې وي لکه مېلمانه چې وي. لکه دوی ته به ته هلته کې هسپتال کې بیا چای هم راغواړي او که د ډوډۍ وخت به ډوډۍ هم پرې خوري او بیا به یې چې دی دا خلک اصرار کوي چې موږ به په هر صورت باندې مریض سره ملاویږو. دا خو ګوره د دنیا، تاسو هم لکه د فیلډ سره ریلیټډ یې، ګوره دا دنیا دستور دی چې مریض چې څومره په ایسولیشن کې وي، مریض چې څومره خلکو نه لرې وي، دې کې بیا دغه کم خلک چې راځي تپوس لا دا په هسپتال کې ګرځي راګرځي، مختلف څیزونه ټچ کوي، ماشومان ځان سره راولي، نو بیا دوی هغې نه خپلې بیماریانې وړي.
او چې کوم مریض وي هغه د پر هم دوی تھریټ جوړیږي نو تاسو لکه مختلف سيزونه جوړیږي مختلف سچويشن کریټ کیږي د دې خلکو د احتیاطي د وجې یا دغه بغوري د وجې چې کوم سيزونه لکه نیو کول په کار هغه کیږي بیا دغه تاسو څنګه وی چې لکه آی سی یو ته هم خلک ورپسې نه نوځي او مریض ته ځان خای حالانکه هغه کې آی سی یو مطلب دا دی چې هغه الته کې انتهایی نگهداشت کې دی په انتهایی کیر لاندې دی د خیال لاندې دی هغه انتهایی خیال ساتل کېږي هغه ته په کار دی چې څوک هغه آی سی یو جوړوم دی ته چې هغه ایسولیشن لپاره جوړ وي خو زمون خلک بیا هم چې دی کنه څنګه وهي او بل چې ورمخ شو چې په ست طریقه باندې ورننه وځو نو دا یقینا چې ډېر چې کوم دی بل ډاکټر سي د سره یو زه تاسو ته بل هم د خبرو کما زمونږ تر ته بل چې د چا مریض شي نو اټینډنټ چې کوم وي زه خپل د خپل ذاتی مثال در کما د یو نیم کال وړاندې زما کور ولدل ته بیمار و نو هغه شپه ګورځ هسپتال کې تیرې کړې خو ما چې اخري ورځ راووت نو بیا ما خپل فیملی کې هم حال وی غنه پس ځکه چې ما دا خیال و چې کما دا خبره لیک کړله چې یار زما خزه بیمار ده نو زبا دلته کې خپل ماشومان ساتم هسپتال ته پس زم دا کارونه کوم او دا زما فون بټنګي هر ټایم او دغه په واتس اپ یو کلونه وي نو دیر فور چې خپل کار نه به مې وباسي او چې نه اټینډ کوي بیا هم چې دی کنه نو هغه چې کله روغ شو کنه موږ برابر شو ورته بیا مې ورته چې اوس کلونه راکوي اوس د سې مسله اوس د تاسو کوي هغه اوکي نو دغه اټینډنټ چې کوم یو ته دغه بیا خلک په مخه کلونه یو کالو چتی یو بل چې دی کیږي هغه خپل کار ته کوم ترغلي هغه نشي کولای او بل ګوره چې تاسو خو هم لکه مایکروبیولوژیست یې ګوره چې د سيزونو سره بیا خلک به چې دی کنه فون برواخلي وای مریض ته وایي دا فون واخله پلانکې د سره خبرې کوي ګوره چې فون چې کوم دی دا د مایکروبز د ترانسمیشن یو غټه ذریعہ ده دا چې بهر په هسپتال کې څومره ګرځېدلې چرته د مایکروب زرغون کړي دي خپل لاسونو باندې هغه ټول په فون باندې ومګل او فون د ورکړو مریض لا او مریض په دغه سي آی سی یو کې چې وي د هغه ایمیونو کمپرومایزډ وي هغه لکه ایمیون سیستم ډیر کم کار کوي یا نه کوي نو هغه ته چې دغه سي مایکروبس ته مخامخ کې نو هغه لکه نور هم ته چې د کنه تاونی کې ګټه نور کوي لکه دغه هغه ته هیڅ خیر خګړه نه رسي بیا چې کوم دی لکه دغه سي په میسجونو کې پتا ته چې دی وایس میسجونه په مخه کیږي او لکه دغه سي بلها ډيري کسی چې کوم دي کنه او د سره تړلې دي چې لکه مریض مونږه تاسو چې کو بیا ایون چې کور ته راشي بیا هر سړی لکه دا هغه د ایسولیشن یا دغه د دې سونو خیال ساتلو په بنیاد باندې بیا خلک راضي دا تاسو چرنه کوي اساس تاسو د دې یو په فنی نور لایټ نوٹ باندې خبرو کوم دا 2010 خبره ده زما مور چې اول د فالج اټیک ورته وشو نو مونږ کلی د واپس یو اسې ځي تاسو ته نو یو ما به چونکه هغه به خبرو سره بي پي هاي کېدو واپس نو ما به چې دی هغه ته شرط خبرې مکوه نو یو زرنه راغله ما ته یو د سل چې کومور د مریو کپاتې کیږي زما د سرکار نشته زما د سرکار د دوه سره غپ لګم او داسي لکه مریض سره خبرې کول مریض د وخت ورکول دا خلک خپل فرض کوي ډیر ریسپیکټیو اف دیٹ چې مریض دا وخت په څه پوزیشن کې دی هغه ته ډاکټر ریکمنډیشن چې د خاموشه پاتې کې خبرې پکې دلته خو ایون خلکو د ایم آی وشي هارت اٹیک وشي چې هغه ته فل آرام پکاري تنهایی خاموشي پکاري او هر څه دا کوشش کوي چې نه زما سره ملاقات لګيږي د کور نه بعد سره به رشي راوته وینه ما به کور ته پودا دا خو مسلمان ته هو اوس لکه بدی کې څه ضرورت او ته حاضری ولګي دا کنه حاضری ولګي دا میسج ورسېده بس را دي ډاکټر سے بدی ولا باندې زمو په د سوسايټي کې دوه دي څه ډېر عام دي یو خو بخیر چې تاسو به خبرو کړل د هسپتالونو او د نورو مرزونو د خورېدو دغه زمونږ هسپتالونو هم هغه سټانډرډ دی بدی هم لږ خبرو وکړو خو زمونږ په علاقو کې مریض چې وشي نو څوک هم چې دغه ته پوسټ ځین لازمان باغ ته سوړي او زنانه عموما روپۍ ورکړي 1000 روپۍ 2000 3 15000 د بدل شي دی چې بچا کې څومره ځای یعنی چې واپسی بده څنګه کوي کنه دا بده ریټرن کوي واپس هغه لیول کار کیږي نو یو خدای مې واجبو د رواج دی نو د مریض دا څنګه چې د خادیو روپۍ او ورکړي یا دي ساتل کېږي 400 روپۍ راکړي کوم جوړه راکړي وا نو دغه شانتي د مریض هم دا ریکارډ موجود دی زمونږ 15 کال مخکې د ماشوم اپریشن شو نو موږ د 1500 روپۍ راکړي نو خیر اوس بل غزر ورکو یا به تاسو ورکو دا یو سیستم دلته ریټ چینج شوی دی دا خلک شماري لکه مطلب دا خلک ما کې نوٹ کوي چې دا راکړي نو اگر چې اوس سره صورتحال لک بدلی کی خلک میچور کیږي په بهر حال دا هم لکه ردی یو حصہ دا یو غم خادي دا یو رسم رواج دی باقاعده د مریض تپوس د مریض سره د همدردی په بنیاد کم او د رسم رواج په بنیاد باندې زیات کی او د مریض تپوس د ثواب د پاره بالکل نمبل کې کم خو د رسم رواج د پولیټیکل حاضری ګور سیاسي خلک هم دي لسی
زیاتره جنازې لاسنیوي زموږ ټول سیاسي دي. دا به حاضري ځکه کوي چې هلته کې ته په اول صف کې ودرېږي، نن سبا موبایل دی، سوشل میډیا ته په اول صف کې ودرېږي چې ته په تصویر کې راشي. نو دا یوازې د ښځو مسله نه، سړو هم دا مسله ده. نو پولیټیکل حاضري او انفرادي دوستۍ حاضري او دغه شانتي خانداني حاضري دا په مړي کې او په مریض کې دا دلته یو عام رواج دی. بهرحال دا رواج په خپل ځای د جرمني یا د یورپ مثال هم پکار دی چې هلته خلک هم هسپتالونه چل راځي نه راځي. هلته چې کوم زموږ پاکستاني کمیونټي اوسي یا عام د غزې لوکل خلک دي او هغه خپل مریضان څنګه ډیل کوي، په دې باندې خبره کوو. دا غیر پس بیا په هسپتالونو خبره کوو. هغه ډاکټر صاحب د سړي چې دلته کې خو چونکې سيزونه ډېر زیات فارمل شوي دي او لکه مریض سره بنیادي تور باندې چې ماینر نه وي کنه، لکه وړوکی نه وي ایج نه، لکه 10 کال 12 کال نه چې وړوکی نو هغه سره خو بیا اټینډنټ پکار وي، لکه مرو پلار ور سره وي جو ور سره موجودي په هسپتال کې غته لکه پراپر هسپتال چټي وري. خو دې نه چې غټ وي نو بیا هغه ایون په هسپتال کې کشپم کوي نو بیره بکې د هغه ته د اټینډنټ ضرورت نشته. ځکه چې دلته کې هسپتال ټول سيزونه نرسې چې کوم دي هغه ټول سيزونه په خپل کې لکه د کې خو د کې سپیسیفیک د ملاقات ټایمونه وي او هغه هسپتال ډیسایډ کوي چې آیا دا مریض د ملاقات دی یا د ملاقات نه دی. دا فیصله چې کومه دا غبا هسپتال کې دا وارډ ولا وی کوي. او بیا دې کې د سی وی چې کوم مثال کې تور پر د سیدا چې کوم کنټیجس ډیزیز دي لکه یو بل نه لګي مایکروبیل ډیزیز وي نو بیا هغه کې د چل کې یا وایرل ډیزیز وي نو هغه کې بیا چې کله مریض د اټینډنټ زی نو هغه پراپر ځان سینټایز کوي او ماسک په اچي یا دستنی به اچي الته ورته پرتی وي نو بیا وزي او هغه نرس ورته وایي الته لري دومره ډیسټنس کې مریض نه کینو دومره خبري ورسره وکړي په نه کینو بس به پزي نو بس هغه صرف ګلونو دستنار بری خلک راوړي او دلته کې هسپتال کې هغه لپاره هغه دا چې کوم بیس چې کوم وي هغه ورته پروت وي بس هغه کې ولګي بس ورته کې دي مریض ته لکه میکسیمم دا سيزونه نور خو لکه فود هم دلته کې د سې دي چې هسپتال پرووايډ کوي ورته او نو چې کوم اټینډنټ دغه دی لکه ویزیټر دی نو هغه په خپل سپیسیفیک ټایم راځي او په خپل سپیسیفیک ټایم زی لکه دا سي هړبونګ نه وي دا سي لکه رش نه وي چې په کمرې کې بلوي زه خو ما پاکستان کې د مریضانو د خبره ذکر مې وکړه د ټاپک هم زما ذکر خو چې ګوره د مریض په کمره کې به خلک ناست وي او نور غپونه به شروع کړي د مریض ته پوښتنه نور غپونه به شروع کړي لوی شور به شروع وي نو هغه سره مریض ته څه تکلیف وي او څه نه وي څومره هغه ته مسلې جوړیږي هغه په صحت باندې اثر پرې وځي دې باندې چا کار نه وي نو دیر فور لکه دا سیس چې کوم دی لکه دا موږ ته اورال موږ پښتني معاشري کې موږ پښتنو ته لکه دا سیس ډیر زیات کیر کول پکار دي چې موږ مریض ته ورزو څنګه ورزو الته څنګه احتیاط پکار دي کومه خبره کول پکار دي او کومه خبره نه دي کول پکار بل دي زموږ طرف ته یو خلک دي چې خلک به د اټینډنټ نه د مریض په وړاندې دغه د مرسته پوس کوي چې لکه دا څه مسله ده نو هغه نو ویلی شي او نه چې د داسې مرض وي چې هغه لکه کې ټول هغه مریض ته نه خودل غواړي خو هغه لکه داسې سچويشن کې به دی وایي چې یا دروغ ورته وایي او یا به چې کوم دی چې رښتیا وایي بیا هغه چې کوم ستا سیکریسي دا غبل کیږي او دا وګوره لکه مرض خو ډېر پرایویټ ایشو دی لکه دا به چا نه تاسو نه کوي چې د مرض دی او څه نه دی لکه دا ستا هیڅ رائټ نه دی لکه دا خو موږ طرف ته خلک دا خپل حق ګڼي چې د مریض دا نه حق نه ګڼي د اخر سره پورې به دلچسپي لري چې لکه دې انجام به بیا پاتې کې صحیح مطلب د پیسو خرچه هر شي کې بالکل بیا چې دې پیسو تاسو د پیسو خرچي خبره وکړه لکه دا ما زه چې کله د پاکستان کې چانه تاسو کوم نو ماته لکه یو ډېر عجیب غوندي خبره لګي چې نه د مریض تاسو کوم چې تاسو د مریض کوم د لکه څنګه د مریض خدي علاج خو شو او جی پلانکی هسپتال ته موتري او 2000 روپے د ډاکټر فیس او 15000 په ټیسټونو ولګي او 1000 په دوايانو ولګي دا ورسره وای خامخا نو لکه دا څه نه بیسیکلی نه دي لکه څنګه حاجی صاحب د خلکو روپې راوړي کنه حاجی خپل حج نه دی د روپو په تماشا دی ایا خو وادر هغه نظم زیات ډاکټر صاحب کنه باقي د حاجی یو خبره دا عشان مریضم په اخر کې دا امونو د امرودو د مړو سیوانه کو سوړم شماري او روپې شماري ها دویمه خبره چې کومه د ډاکټر صاحب نه دي سره بیا خلک دغه خلک چې مریض په وړاندې ناست وي هغه ته بسوي تاسو پلانکی هسپتال تر اوسه دی پلانکی سړی مریض شو هغه پلانکی هسپتال ته بوله الته به خشو لکه مطلب دا دی چې تا ور سره سجیشن هم ورکړي لکه دا دلته نشف کوي هغه بکیږي هغه بس ایشوز بوي دا مرز باغ سی وی یا باغ سی نوی هر څه بوي لکه واتس ایور خو مونږ لکه بیا د ډاکټر د ټیسټونو هم مشورې ورکو د دوايانو هم مشورې ورکو د حکیم به هم مشوره ورکو د زیارت په مشوره ورکو دم ولا به هم مشوره ورکو دا ټول مشورې مست ورکو لیکيږي لکه هغه چې کوم هغه
ډسټرکټ کېږي مریض کنه، لکه د هغه چې کوم په علاج باندې توجه ده، هغه مرکوزه توجه چې کومه ده هغه منتشر کیږي، هغه خوريږي. نو لکه دا سوزونه ایوایډ کول پکار دي، لکه مریض ته ورتګ، مریض ته لکه ډاکټر کار دی چې لکه هغه کوم مرض دی او څنګه نه دی او څنګه ته ورشه، څنګه خې روغ هوپفولي علاج ښه کیږي او دټس آل. لکه بیسټ ویشز، دعا، نیک خواهشات او دعا پکار ده. او نور لکه چې کوم د مونږ غیر ضروري په سيزونو کې انوالومنت دي، او دا دغه خلک بیا دغه سیز ورستو چې به لګونه یا ترکات خراب شي چې بیا دا سيزونه بیا واپس بیا استعمالي، لکه دا چې کوم انفارمیشن وي چې د خدا مسله ودی کې سره دا مسله ودی سره دا مسله ولکه دا سيزونه دی وجنه مخبل خیال دي چې دا سيزونه بالکل لکه دغه سي فارمل کول پکار دي، لکه ندي کول پکار، او خپل مریض معلومات چا سره شیر کول ندي پکار. مونږ طرف ته بعد هر مریض ټول مرض په ټول دنیا ته معلوم وي چې لکه دې کې څه مسله ده، مری کې دا مسله ده، په لنګز کې دا مسله ده، په خېټه کې دا مسله ده، د سې چلے وشو دا ټول معلومات ډاکټر په دې حواله باندې خیر یو زمونږ د پروګرام مقصد هم دا چې مونږه په معاشره کې زموږ خلک خپل اصلاح وکړو، هغه شی مونږ په وته کو چې وایي په خپل باندې اصلاح کول شي. خو څه سيزونه سرکار هم دي، لکه زمونږ هغه سرکاري هسپتالونه موجود دي، هغه د کله پیشنټ راځي نو دا غسر اکثر د خیر خواهی د پاره د کلی چم محله مال ټول الکان ځوانان د دې د پاره راشي چې هغه هم لګا کله خدمت ضرورت ډیری نه، یو جذبه ده، یو جذبه په خلک کې شته عوامي جذبه ده. او بل دا چې لکه هر ملګری دا کوشش کوي هر شهري چې زماره محله په دې مریض سره یا په مړی کې یا په بل دا سچويشن کې زما پریزنس هم خوشي حاضر شم. نو اکثر دومره ګڼ خلک د مریض سره راشي چې لکه هغه اور برډي بس هسپتالونو باندې په هسپتالونو کې هم د سیستم موجود نه لري چې یو مریض سره با سونه اټینډنس اخر دی هسپتال ته نوځي، خو بس څومره خلک سره راشي نو څوک بار ولاړی ډاکټر ته چې نوځي نو 500 سره ورنه نوځي، بیا کا په وارډ کې نو په وارډ کې نه دا ټول شور شغرب جوړي او خبري غپ غپ کړي، خلک سیریس هم نه دي کنه، مریض به پروت یو خلک غپونه لګي خنداګانې به کوي بس او دا څه کله کله به ډاکټرانو د وهالو د لپاره دومره په جمع راشي چې ډاکټر غریب په کوم اکثر وایي چې هغه د اخوا کوي اوځي تاسو مریض په تکلیف کې یا ځای خراغي تر سرویس ضرورت ده، نو دا هر سړی به دا هسپتال کمره د وارډ د خپل جاگیر او خپل بیډروم کړي، بلکې د سم پکې شوی دي چې دا مریض اکثر خلک په بنچ کې نه او په بیډ باندې دا عام دغه چیز دا پکې پراته اکثر موبایل راغتي. نو دې والا به د کمپیریزن هم پکار دی چې زمون خلک د اغازي د روټین دغه هسپتالونو نه دین خلک خبر شي چې الته صورت حال دی. دا دلته خو تاسو ته وی چې ګور دلته خو د اټینډنټ ضرورت نشته ده بالکل، او لکه ټول کارونه چې کوم دی هسپتال ته چې ورسېدي نو بیا هغه نه پس هسپتال اتوماتیکلی خپل سيزونه کوي. او تاسو د خبره وکړه زموږ طرف ته خو ګور د سیوم کې کنه چې خلک د ډاکټر نه تاسو کی د ډاکټر د مریض نه تاسو کی نه مریض لا خپل نه سپړدلې چې هغه اټینډنټ سره هغه ورته جواب ورکړي چې دا چلی دی او دا چلی دی کنه، لکه مریض پر خبره ته خلک نه پریدي. نو دلته کې خو ګور لکه هسپتالونه چې کوم دی دا یو آیسولیټډ انټیټی دا لکه د سره د بل چا کار نشته، دا لکه هر سیس کوم دی کته یو هسپتال نه بل هسپتال ته شفټ کړي نو هم تخپل پریدي، هغه خپل امبولانس پر غوړي امبولانس کې به هغه عمله شفټ کړي، ته د اختیار نشته ده. نو therefore لکه دا سیس چې کوم دی لکه دلته دا کمپیریزن نشي کولی. خو بیا هم تاسو وختي خبرو کوي چې غوډم د خیر خوخی جذبه خلکو راخستي او مریض سره هسپتال ته راځي، نو د دې خیرخواهۍ جذبې ولا خلک چې کوم دي بل څه کار نشته، لکه دا نوکري نه کوي، مزدوري نه کوي، پیسې نه ګټي، بل څه کار نه کوي، خپل کارونه را پریخي وي او دلته د نیکه جذبه دلته وړي نیکه جذبه خپل کار ته ول نه وړي. دا خبره صحیح ده، بلکې دا سم شوی دا چې چرته یو د زنانه د هارت اٹیک شو نو هارت اٹیک وا سی پی آر کوي کنه چې ور دباوي لنګز دباوي، نو هغه کې خو هغه به وفات شو، نو هغه اټینډنټ زبارو ورته ټول خلک راځي په ورشه به پکاس وځي راوړي په قصدن زوري به کړي رې کنه زمونږ د خلکو د ټریننګ هم دا حال دی چې د معلوماتو دا حال دی چې لکه دا دومره پته وته نه یو ټریننګ نشته، بل اټیکیټس نشته، بل ګورنمنت طرف نم رولز ریګولیشن د اټینډنس سره د اتاک د هسپتالونو د منیجمنت سره او کيوم کنه دا قوم دومره زورور قوم دی او دومره جذباتي او دومره د مریض سره تعاون کوونکې چې ډاکټر به وایي ډاکټرانو وي په دغه کې د ایمرجنسیز کې په واردونو کې هسپتالونو کې ډاکټرانو وي خلک دا ځکه چې لکه مونږه ته اکشن سرویس د ملوي نه خو دغه سي وਹੀ په دې باندې کوي چې لکه دا چې کوم دي تاسو وځي د سپیار ورته کو نو هغه خو چې کله زور کوي په نو هغه یې رده خو لکه راځي دا حل دی ډاکټر صاحب
دا غره دا خبرې خو په دې موضوع نورم ډېرې کېدې شي ډېره ښه موضوع ده. په دې کې زما چونکې خواهش دا و چې زمونږ په علاقو کې د مریض سره د رسم رواج په بنیاد باندې خلک بغیر ضرورت هم مریض ته هم ځي هسپتال ته هم ځي. خو که دا مطلب دا سړی روغي د روزګار مسله د قرض ضرورت دي یا د بل څه کومک نو بیا څوک د خپل جیب نه قرض نه ورکوي او قرض خو ظاهره خبره ځکه نه ورکوي چې دا خورنشي بیا واپس کوي نه کنه خوري نو لکه دواړه ته مسله بهر حال او هسپتالونو په حواله باندې زمونږ اوریدونکو او کتونکو کم از کم دا یو څو کارونه موږ کولی شو چې کله مریض وي نو پکار ده چې موږ اول په ټلیفون ته پوښتنه کوو د هغه د اټینډنټ نه ضروري نه چې موږ د خامخا د مریض سره خبرې وکړو ضروري نه چې موږ د خامخا د مریض سره کینو دنه په حجره کې کراوته شي که حجره ته نه کور ته بس تل نه دی پکار او که فرض کا دام ضروري نه ده چې زما د خامخا فزیکل اجری ولګي دام ضروري نه چې زما دا کیلو یا نیم کیلو امرود دی هغه ته ورسي البته دا غنه د اټینډنټ ته پوښتنه کوي شي چې تاسو زمونږ د خدماتو ضرورت دي تاسو موږ ته وایي شي که سړی په اخلاص باندې دی نور چې کله دا مریض ټیک شي هفته لسوځي شل ورځې پس بیا دې سړی راشي ملاقات دی وکي چې دی وسکی غپ شپ دی ولګي خو زمونږ خلک په قانون باندې چاته پوښتنه کوي پرو حالت کې چاته پوښتنه کوي هغه پښتو کې مطلب وایي دړون د مړ زويسترګي غټي چې مړ د مریض چې کوم دی هغه ته هم پکار دی چې دغه څوک را نشي نو خدای رسول ته ګوري په دې د خزان نه خفقي په ځان دی پوه کی چې دا د صحت ته پر ضرورت دی نو مریض خود دا هم وای کنه پارنه شوی هغه حالت چې پکټ پریوزي چې لا ټمپریچر چې کیږي نو تصویرات په سوشل میډیا اپلوډ شوی شدید بیمار هو دعاو کی درخواست ہے نو لکه خلک بیا مجبور شي یاره دا شیخ خدای نه وکړو نو دې مریض نه پکار چې دعاو کی درخواست ہے الله نو وړه خپل پور ته خپل بچو ته خپل خندرو خپل مور پراته وایا چې تاسو دعاګانې کوي ضروري نه چې خامخا پکټ پریوزي په بیت کې او هغه هسپتال ولا کمیس واغوندو سلفي نه اپلوډ کې نو چې دا سلفي نه اپلوډ کې بیا به خلک تاسو ته راځي بیا به خلک تام تنګي خلک هم تنګيږي زما په خیر زمون کتون کې دغه د پنځه شپږ خبرې کا فرض کوم کنسیډر کو ما د خلکو ریفارمز راوستي د خلکو سټیټس یې کتلې دی وای بچي ټمپریچر می هاي شو دا هو ټمپریچر سے هاي شو ټمپریچر می هاي شو یا بلډ پریشر می هاي شو شوګر می دسه شو نه لکه د سټیټس باندې لکه ورته ضرورت دي سره علاج کی په لار روانو ما اچانک می بلډ پریشر هاي شو اب په پلان کې دکان کې کېنه استعمال بس دا ستوري به خامخا جوړای بالکل نو دا زمونږ د مریضم کمزوري ده دا مریضم کې د شهر شای مدایم کې د شي یا د کون کم جوړې دي شي نو دا لکه زمونږ ټول ته د درخواست چې لکه دا سيزونه پرسنل دي لکه دا سيزونه دغه ته مروړي دا پرسنل سيزونه دي لکه دا پرسنل سيزونه دا ایکسپوز کول نه پکار دا مارکیټ ته مروړي او لکه خپل خوګ غوته چاته پلاس کې نه دی ورکول پکار دا مرز لا خوګ غوته دا ټیک ده نو ډاکټر صاحب پروګرام وخت زمونږه تقریبا پوره کېدون کې او هغه کتون کې اردن کو باندې پروګرام هم په انتظار کې چې مخکینو پروګرامونو په انتظار کې دي نو تاسو غوړو چینل سبسکرایب کړئ پروګرام لایک کړئ کمنټ وکړئ د الله پامان